وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو سامعینو حاضرینو ورونو، یو بهترین عبادت د الله رب العالمین په عبادتونو کې هغه دا دی چې مسلمان با د خپل مور او د پلار نهایت زیات احترام کوي، د خپل مور او پلار سره به ډېرې نیکیانې کوي. زما عزتمندو دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چې الله رب العالمین د انسانان د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي، د خپل عبادت دپاره. الله قرآن کې داسې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا پیریان او دا انسانان دا د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي. خدا بندگی دا عبادت چې مونږ او تاسو د هغې دپاره پیدا یو دا په دوه قسمه ده. څو قسمه ده؟ دوه قسمه ده. بندگی د الله تعالی، د الله غلامی، د الله بندگی، د الله عبادت، دا په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي حقوق الله، بل ته ویل کېږي حقوق العباده. حقوق الله معنا دا ده چې صرف د الله حقونه ادا کول، لکه منځ کول، روژه نیول، زکات ورکول، حج کول، په زړه کې په الله رب العالمین باندې قوي عقیده ساتل، د توحید عقیده لرل، د شرک نه براءت کول، د بدعاتو نه نفرت کول، د ګناهونو نه اجتناب او پرهیز کول، دې ته ویل کېږي د الله رب العالمین حقوقا. دویم قسم بندگی هغه ته حقوق العباد وای. د بندگانو حقوق چې ادا کې دا هم د الله بندگی ده، دی باندې هم ته الله ته رسیږي، په دې باندې ته الله رب العالمین اجرونه درکړي. زما عزتمند ورونو، حقوق العباد بندگانو حقوق ډیر زیات دي. علماو په مستقل کتابونه لیکلي. من جمله د هغه کتابونو نه امام محمد بن اسماعیل البخاری کوم چې په امام بخاری باندې مشهور دی، هغه ځان له یو منفرد یو ځان له کتاب لیکلی الادب المفرد په نامه. په الادب المفرد کې د انسانانو حقوق هغه چې پیغمبر بیان کړي دي امام بخاری رحمه الله په صحیح سندونو سره هغه ذکر کړي. د دې معنی هم دا ده چې مسلمان صرف دا نه دی چې منځونه کوي مور او پلار ته خپا، روژې نیسي ګاونډي ته خپا، زکاتونه ورکوي نور مسلمانانو ته تکلیف رسوي، حجونه کوي خو د ژبې ضرر دا یې دومره زیات دی چې څوک ورسره خبرې کولی نشي. دا ګوره بیا مسلمان نه دی. کامل پوره مسلمان هغه دی چې هغه هم د الله رب العالمین په حقوقو کې د هر څه نه مخکې وي او ورسره د خپلو بندگانو، یعنی د الله د بندگانو د خپلو وروڼو، که هغه مور او پلار وي، اسلامي وروڼه خویندې، که هغه ګاونډیان وي، که هغه نور مسلمانان وي، د هغوی سره ښه سلوک، ښه احسان کول، دا هم بندګي ده. ما چې کوم آیات ولوستو د سورة الاسراء د 15 سپارې 30 نمبر آیات دی. په دې آیات کې الله رب العالمین یو ښکلې مسأله بیان کړې ده. هغه مسأله دا ده
چې رب العالمین فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اے پیغمبر استا رب دا حکم تاسو تکړه دي انسانانو ته چې بندگی بصرف او صرف یوازې رب العالمین کوي سجده بچا تا کوي رب العالمین تا رکوع رب العالمین تا روزه بد الله د پاره نيسي زکاتونه بد الله د پاره ورکوي حج بد الله د پاره عمره د الله د پاره د الله سره شریک برخدار نه جوړي نه په आवाज کې نه په دعا کې نه په عبادت کې دا سجده بد الله نه بل چاته کول دا جایز دي دا شرک د عزیزانو دا आवाज کول دا بل چاته نه چې یا پیر بابا را مدد شي او یا کاکا صاحب را مدد شي او لوی ځان را مدد شي دا نه صرف او صرف چې وي هم الله رب العالمین ته چستا आवाज اوري چې ته پیدا کړی ستا په مشکلاتو خبر دی هغه څوک دی الله تعالی د عزیزانو نو ستا رب دا حکم کړی دا فیصله کړی پیغمبر ته الله فرمایي خود دې فیصله سره سره یو بل مسله اغدا وبالوالدین احسانا صرف په منځونو باندې اخلاص نشته صرف په زکاتونو ورکولو باندې الله د عذاب نه بچاو نشته د دې سره سره د الله د بندگانو حقوق ملاکه د الله په بندگانو کې د ټولو نه مقرب بندگان دي انسان ته نږدې بندگان رسوک دي مور او پلار دي د دې وجه مفسرین لیکلي چې دا مور او پلار الله رب العالمین په قران کې د ځان سره ذکر کړی قران کې چې ذکر کیږي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ او بندګي کوئ ورسره دا ټکوي وبالوالدین احسانا مور او پلار د ځان نه خوشاله ساتئ علماء لیکلي د دې وجه دا ده که یو سړی د الله بندگی کوي زکاتونه ورکوي حجونه کوي خو چې مور او پلار سره ښه سلوک نه ساتي مور او پلار خفه کوي مور او پلار ناراضه کوي مور او پلار ته کنځري کوي مور او پلار ته ردی بدی وایي د مور او پلار احترام نه کوي په مور او پلار باندې شرمېږي داسې کارونه کوي چې د مور او پلار شرموي نو یاد وساتئ ګوره دا عبادت هم د انسان ته دا ګوره فایده نه وررسوي دا شان اپوزیټ عکس یو سړی د مور او پلار سره خو احسان کوي خو منځونه نه کوي زکاتونه نه ورکوي نو ګوره دا مور له فایده نه ورکوي مسلمان کامل پورا مسلمان هغه دی چې هم با د الله حقوق او هم با د مور او پلار حقوق هغه ادا کوي زما عزتمندو د دې وجه نه یو صحیح حدیث کې راغلی بخاری شریف او مسلم شریف کې دا حدیث دی یو صحابي راغی بعض روایتو کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې وای د نبی له صلوات و سلام نه ما تاسو کو چې اي الاعمال احب الى الله دې حدیث کې لږ سوچ وکړئ صحابه کرامو به همیشه داسې تاسو کول چې داسې اعمال مونږ ته اوخایا چې مونږ په الله ته نږدې شو مونږ د الله نیکان بندگان جوړ شو من د الله محبوب بندگان جوړ شو صحابه کرامو ودا ته پوښتنه کول زمونږ استاد ټول سوچ ټول فکر دا په دې دنیا کې وي چې یاره پیسې به څنګه وګټو ریالونه به څنګه ډیر کو کور به څومره کولې جوړ کو گاړې بیا نشته دا به څنګه وکړو د دې وجنه د ژوندۍ داسې تیر شي لاړ شي او سم په لاس را نشي وجه اصل کې دا ده چې زمون مقصدونه غلط کړي دي خپل د کوم مقصد د پاره چې پیدا وو هغه مقصد مونږ چینج کړی دی هغه بدل کړی دی زما عزتمندو داسې تاسو د مولایانو نه کوي د علماو نه کوي چې کوم یو عمل وکم چې الله ته محبوب شمه د الله خوښ بنده جوړ شم نو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل الصلاة على وقتها د منځ پابندي کول په خپل ټیم باندې د سحر منځ په خپل ټیم باندې په جماعت سره د ماسپخین منځ د مازیګر د ماخام او د ماسخوتن دا الله ته ډیر محبوب عمل دی
کوم انسان چې دا اعمال کوي دا انسان الله ته محبوب دی. زما عزتمندو چې دا الله خوښ شوي او الله ته محبوب شوي نو به دې مزیدي به الله رب العالمین پتا باندې خپل رحمتونه پتا باندې خپل احسانات پتا باندې خپل برکات را نازلوي او د ټولو نه لوی رحم هغه دا دی چې د جهنم نه دې بچ کوي د جنت والا دې جوړوي. نو یو په دې مونځ باندې صحابي نورم شوق چې نور ته پوښتنه وکړي ثم ایو یا رسول الله اې د الله پیغمبره د مونځ نه وروسته بل یو عمل راته وښایه چې هغې کې م زه لږ جدوجهد او کوشش وکم او زه پکې الله ته محبوب شم داسې بل عمل. نبی علیه السلام ورته ویل ثم بر الوالدین بیا د مور او د پلار سره احسان کول. نو زما عزتمندو په دې حدیث کې مې مطلب هم دا و چې د مور او پلار سره احسان چې څوک کوي دا انسان الله ته محبوب دی. چا ته محبوب دی؟ الله رب العالمین ته دا محبوب انسان دی. نو مور او پلار سره ښه سلوک کول د مور او پلار خبره منل د مور او پلار اطاعت کول دا انسان الله ته رسیږي او ورسره عزیزانو دا انسان به د دنیا په کارونو کې کامیاب وي د دنیا لارې به دې ته اسانې وي یو روپۍ به ورسره نه وي زندگی به خوشحاله وي د بیماریانو نه د ټینشنونو نه د کورني اختلافاتو نه د بدامنیو نه د دې نه به رب العالمین ساتي او په خپل عبادت کې به استعمالوي. خو دلته یو مهمه خبره هغه دا ده چې مور او پلار د دې دواړو خبره منل او که کوم انسان نه مني کوم انسان د مور او د پلار خلاف کوي نو صحیح روایت کې راغلی په ترمذی کې دا روایت دی نبی علیه السلام فرمایي چې رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد که الله د ځان نه خوشاله وي نو لنډه دروازه هغه دا ده چې مور او پلار خوشاله ساته د مور او پلار تپوس کوه د مور او پلار د خرچې بندوبست کوه د مور او پلار د بیمار پرسۍ په هغې کې برخه اخله داسې کار مه کوه چې مور او پلار دنه ناراضه شي. ولی که دا مور او پلار دې ناراضه کړل نو دغه حدیث کې الفاظ دا دي چې وسخط الرب فی سخط الوالد چې مور او پلار دې ناراضه کړل نو الله رب العالمین درنه بیا ناراضه کیږي الله در باندې بیا غضبونه عذابونه را لیږي د الله نه لرې کیږي. نو داسې کار مه کوه چې مور او پلار دنه خفه شي د شرم کارونه مه کوه د ګناه کارونه مه کوه د 2 منټو د 3 منټو د 4 منټو د یوې ورځې د ګناه په وجه خپل مور او پلار هغه مخ مه شرموه چې مور او پلار دې بې حیا شي هغه د جرګې نه وباسي هغه د مرکې نه وباسي هغه په جومات کې د چا سره مخ نشي میلاولی هغه په قوم کې چا سره نشي میلاولی دا ټول په څه وجه باندې د بچو په وجه باندې د مور او پلار ناراضه شي. نو عزیزانو الله پیغمبر فرمایي د الله پیغمبره چې څوک دا کارونه کوي مور او پلار ناراضه کوي مور او پلار خفه کوي نو د دین الله رب العالمین ناراضه کیږي الله ورته غوسه کیږي او چې څوک مور او پلار خوشاله وي نو الله ته خوشاليږي. نو چې مور او پلار په وجه باندې الله خوشاليږي نو دا بهترین عمل دی کنه دی عزیزانو. نو ګوره یو فائدہ دا شو چې الله ته محبوب عمل مور او پلار خوشاله ول بل دویم الله رب العالمین ته د غصې د الله د غضب د الله د عذابونو عمل دار چې مور او پلار ناراضه کوله. یو صحابي راغی بخاری شریف کې روایت ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو و یا رسول الله ای الناس احق بصحبتي یا رسول الله اې د الله پیغمبر چا سره خو کم په دې انسانانو کې چې زو سره خمل ګرځوب وکم زی خوشاله کم ز په خرچه وکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل امک مور سره وکا د مور د خوشاله ساته د مور تپوس وکوا د مور قدر کوا. صحابي بیا تپوس وک ثم من بیا چا سره د الله پیغمبره وای بیا هم د مور سره دریم ځل بیا هم د مور سره پس لورم ځل نبی علیہ السلام ورته ثم ابوک بیا د پلار سره خکوا. ګوري نبی علیہ السلام ورته درې ځل مور ذکر کړل دا ولی امام ابن حجر رحمه الله لیکلی دی وای وجه دار چې په مور باندې درې غټ غټ تکلیفونه تیریږي. یو تکلیف د حمل
چې د مور په خېټه کې انسان وي نو تقریبا 9 میاشتې دا څومره تکلیف دی مونږ او تاسو چې په دې خېټه کې یا په ګرده کې د یو شګې په مقدار باندې یو کاڼی وي څومره دردونه وي او دا یو 15 کیلو 6 کیلو ماشومه او بعضې لا غټه چې دا د مور په خېټه کې 9 میاشتې وي څومره تکلیف دی دویم د مور حق ځکه زیات دی چې د ولادت په وخت کې د ولادت معنا چې کله ماشوم پیدا کیږي د مور ته ډېر زیات تکلیف وي که دغه درد دا چا محسوس کو نو کله به د مور او د پلار خلاف به ونه کي داسې درد په مریم علیه السلام باندې راغی چې کله عیسی علیه السلام پیدا کېدو غیر اختیاري د خولې نه دا چغې ووتلې چې کله فاجاءها المخاض الى جذع النخله دغه درد ولادت او درد پیدائش د ماشوم چې راغی په مریم علیه السلام باندې نو دا چغې او دا فریاد د خولې نه ووتو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا ای رب کاش چې زه د دې نه مخکې مړه شوی دا درد په ما باندې نه وی راغلی بلکل زه انسان یعنې هېره کړی شوی به یعنی پیدا شوی نه وی انسان نسیم منسیه هېره شوی وی هېره پېره وی د خلکو نه هېره پېره معنا دا ده چې چا اړو پېژندی نه په دې دنیا کې اړو پیدا نه وی داسې یو درد لري دا د ماشوم پیدایشه او دا ټول مونږ او تاسو چې ناست یو زمونږ او ستاسو میندو او موریانو دا تکلیفونه برداشت کړي ابن حجر رحمه الله فرمایي چې دریم تکلیف چې مور تیری دا 2 کاله د دې خپل بچی سره شوګیرا شپه ور سره رونی تکلیف ور سره تیری په خپل په دردونه تکلیفونه به خود بچی در لنه ور کوي نو دومره ډېر تکلیفونه د مور د دې بچی سره برداشت کړي دیو جن پیغمبر مو ویل چې درې ځل د مور حق په څلورم ځل به ویل ابو کپلار دی نو د پلار او د مور دومره زیات حقونه دي نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې تخکه او خو ملګری غواړي نو هغه د مور او پلار دی زما عزتمند ورونو د مور حق زکه زیات دی قرآنم دا ذکر کړي چې ووصینا الانسان بوالديه الله رب العالمین فرمای ما دی انسان ته دا حکم کړي چې مور او پلار سره ښه کوه خاصتا مور سره ولحملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين مور چې دا بار کړي په دې خېټه د دردونو تکلیفونو د بیماریو سره دا څومره یو غټ مسؤلیت او غټ یو بوج او امتحان او بیا وفصاله في عامين 2 کاله د دې پرورش کوله نو دی وجه الله وصینا الانسان برسم په دې آیت کې الله وی انشکر لی ولوالدیک زمام شکر ادا کا عبادت کوا او د مور او پلار د دیم شکریا ادا کوا دا مو چې غټ شوم به سر صد نه هیر شي بیا کله د خزي په سر مور او پلار خپه کله د خپل نوجوانی د خواهش په خاطر مور او پلار خپه کې کله د پیسو په سر مور او پلار خپه کې دا مونږ او تاسو مسافر عزیزانو په ګنټو خبرې د خپل بچیانو د خپل بیبیانو سره کو پای مو په دینورو شیزونو د خپل زامنو د خپل لوریانو داغه تپوس کو په میاشتو چیرته مور ته ټلیفون ونکو پلار ته ونکو یاره فلانه رور مشته بس هغه ور باندې خرچه کوي الکه ته ولې د خرچه کې حصہ نه اخلي ته ولې د مور او د پلار تپوس نه کوي ته ولې یو کارت په دې موبایل کې د دې لپاره نه اچوي چې نن مې مور ته ټلیفون کوم نن مې پلار ته ټلیفون کوم چې کور ته خرچه لګي 200 ریاله 100 ریاله مور او پلار په دومره شي خوشالي دا خامخا کوي ځکه په دې کې رزق کې برکت راځي او الله رب العالمین د انسان ناراضي کی نو زما عزتمندو دا ځکه چې مور او پلار ډېر تکلیفونه برداشت کوي نو دې وجنه حقوق هم ډېر زیات دي حدیث کې دا سره راغلي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی صحیح حدیث دی په مسند احمد کې ویا رسول الله انی كنت اردت الجهاد معك زغوارم تاسو سره لاړ شم جهاد وکم شهید شم د خپل بدن ټوکړه کم د الله د پاره د الله د دشمنانو د کافرو يهوديانو نصاراو سره وجنګېږم ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره د الله پیغمبر او مقصد من صرف دار چې الله را ناراضي شي او زه اخرت والا جوړ شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ويحك احيه امك بعض روایتو کې راځي
دا سړی چې د کور نه راوتو مور یې ژړلې، بعضو کې راځي مور او پلار یې، بعضو کې راځي چې مور یې ژړل. نبی علیہ السلام خبر شو، تپوس یې وکړ که مور دې ژوندۍ ده؟ وایي آو. وایي ارجع الیها فبرها، لاړ شو د مور او پلار سره دی احسان کوه. همدا غټ جهاد دی. بعضو روایتو کې داسې راځي ارجع الیهما فاضحکهما کما ابکیتهما، لاړ شه د مور او پلار ته داسې وخندوه، داسې خوشحاله که لکه څنګه چې دې ژړولي. ففیهما فجاهده، د مور او پلار خدمت کوه، مور او پلار خوشحاله ساته، همدا غټ جهاد دی. ګورئ د دې حدیث مطلب دا دی چې د مور او پلار احترام څوک کوي دا انسان به الله جنت ته بوځي او دومره اجر کېږي لکه سړی چې مجاهد فی سبیل الله د جهاد فی سبیل الله کوي. د جهاد فی سبیل الله عمره اجر انسان ته په څه ملاویږي؟ د مور او پلار په د مور او پلار سره په احسان، د مور او پلار په خدمت، د مور او پلار خبره منل، د هغوی تابعداري کوله. یو روایت کې دا سره راغلی یو ښکلی حدیث ته زموږ د مسافرو د پاره ښایسته حدیث دا حدیث واورئ. هغه حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو سره صحابه کرامو یو سړی ولیدو. دغه روایت صحیح روایت ده د سند په لحاظ باندې چې دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرامو د صحابه کرامو یو سړی ولیدو، ډېر مضبوط سړی و، مزدورۍ کې. حدیث په طبرانی او بیهقي کې قوي بدن والاو، مزدورۍ کې ډېر تکړه و، اوچت اوچت بلډینګ ته به ختو. صحابه کرام ویلا لو کان هذا فی سبیل الله، کاش دین سره جهاد کوله او د دشمن مقابله ته ولاړ. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ګورئ داسې مه وایئ، لا تقولوا مثل هذا، داسې خبرې مه کوئ. کیدای شي دا سړی چې کوم دی ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو فی سبیل الله، که دا سړی د کور نه راغلی وي، ویزه یې کړې وي، ټیکټ یې ځان له اخیستی وي، ځان یې قرضداری کړی وي چې زه به مزدوري وکړم خپلو وړو وړو بچیانو له به څه وګټم، نو دا مجاهد فی سبیل الله دی. د جهاد فی سبیل الله عمره اجر دلی کېږي، خو چې نیتونه صفا کو. دویم پیغمبر ویلا وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، کدا سړی راوته وي خپل بچی نه وي، واده یې نه وي کړی، خپل مور او پلار له پیسې ګټي او مور او پلار یې سپینګیري شوي وي، بوډاګان شوي وي، نو فهو فی سبیل الله، نو دا سړی مجاهد دی، د جهاد عمر اجر د کېږي. دریم پیغمبر ویلا وإن كان يسعى على نفسه، که یو سړی راوته وي د دې دپاره چې دې دومره پیسې ځان له پیدا کړي چې ځان د ګناهونو نه بچ کړي او نکاح ځان له وکړي، واده پروګرام برابر کړي، حلاله نکاح وکړي، فهو فی سبیل الله، دا هم د جهاد عمر اجر کېږي. وإن كان خرج رياء ومفاخرة، که یو سړی دې دپاره راوته وي چې د خپلو خپلوانو تربورانو سره ضد وکړي چې د پیسې ډېرې په سعودي کې پیدا کړي، زم ویزه کومه او د بلډینګ جوړ کړی 2 چته زه به 15 چته جوړ کړم، د یو غاړی دی زه به 2 دغه کم، د یو زوی دی بهر زه به 15 زامن ځان له بوزم، نو فهو فی سبیل الشیطان، دا به د شیطان بنده دی، دا د شیطان په لار کې دی. نو ګورئ ځانو مونږ او تاسو الحمدلله په دې نیت راغلي یو که نه چې خپلو بچو ته حلال رزق وګټو، خپل مور او پلار باندې حلال رزق. زما عزتمندو که دا نیتونه مو کړل نو مونږ چې کوم دی ډېر اجرونه وګټل، خو اکثره مونږ او تاسو نیتونه خرابي، مونږ بوج ګڼو، مونږ یاره څه وکړو بس خرچې دي، نو دا خو به کې نو دا خو دنیا ده او خرچې دي کېږي به. مونږ اکثره دا سوچونه کوو، دا سوچ مه هر کله چې کور ته پیسې لیږلې، کور نه ټلیفون درته راغی د خرچې، نو دا حدیث ځان ته رایادوئ چې دا خو د جهاد فی سبیل الله عمره اجر لري. یو ورځ وروستو پیسې لیږئ، نیت وکئ په زړه کې چې اله العالمین دا خپله ځواني مې د عربو په مزدورۍ کې دا مې بوډاوالي ته ورسولم، خو ربه په دې خاطر چې زما کور، زما بچیان، زما مور او پلاره دا چاته محتاجه نشي، چاته لاس ونه نیسي، دی بیمار چې شي علاج ځان له وکړي په خپلو بچو باندې چې زما بچي مجبوره نشي په ګناه کې اخته نشي، دا نیت کوو، سبا له پیسې لیږئ، تاسو ګوره ډېر اجرونه به یې ګټلي دي.
او که داسې نیت هم نه وي نو بیا د پښتنو متل هندوستړی والله ناراض عاملة ناصبه که په ځان باندې بوج ګڼئ ځان باندې بوج دا مه ګڼئ زما عزتمندو هسې م راوتي یو نیتونه صالح کول پکار دي غرض مې دا و چې کله د مور او پلار سره سړی احسان کوي دا د جهاد فی سبیل الله عمره اجر دی څومره اجر انسان ته ملاویږي د جهاد فی سبیل الله عمره اجر دی انسان ته ملاویږي زما عزتمندو ورونو دې سره ورته یوه بله خبره یاد وساتئ چې کله یو سړی د مور او د پلار خبره مني د مور او د پلار دعا الله نه رد کوي چې ده ته کومه دعا کوي دعا به الله قبلوي چې په دنیا کې ستا مور او پلار شته نو د بل چا نه د دعا مطالبې ضرورت نشته خو که په صحیح ترتیب باندې ته څه وکړې ته د مور او د پلار خدمت او هغه خوشحاله وساتې حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي درې دعاګانې دي درې دعاګانې ما ته متوجه شئ درې دعاګانې دي چې هغه الله نه رد کوي چې درې ځل تا لاسونه درې قسمه خلکو چې لاسونه پورته کړل چې یا الله زما دعا قبول کړي نو دا الله نه واپس کوي یو دعوة المسافر د مسافر دعاګانې چې مسافر په صحیح نیت باندې راشي جمعات کې بندګي وکړي عبادت وکړي اذکار او لاسونه الله ته پورته کړي دا دعا الله نه واپس کوي خو موږ او تاسو سبحان الله کلونه تیر شي کلم لاس پورته نشي دعا ونکو دویم پیغمبر ویل و دعوة المظلوم د مظلوم انسان د خیره او د دعا نه ځان ساته دعای واخله خیرای ماخله دریم پیغمبر و فرمایل و دعوة الوالد لولده بعض روایتو کې علی ولده چې مور او پلار د ته دعا وکړه دا فورا قبلیږي او که خیرای هم درته وکړله نو دا هم قبلیږي مستجاب الدعوات دا مور او پلار دي د مور او پلار دعاګانې واخلې عزیزانو او بلکې چې تا د مور او پلار خدمت وکړو تم دعا کې ستا دعا به الله قبلوي چې څه د الله نه غواړي الله رب العالمین به درکوي یو صحیح حدیث کې راغلی مسلم او احمد کې ښکلی حدیث دی په د یمن کې یو سړی اویس قرنی په نوم باندې اویس بن عامر القرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې باره کې دا پیشنګویي کړې وه عمر رضی الله تعالی عنه دا روایت دی چې یأتی علیکم د مدینې ته به داسې یو سړی راځي چې اویس نوم به وي د یمن نه به را روان وي دا په برګي مرض باندې اخته و برګي مرض خو پیژنئ دا برګي مرض به و الله رب العالمین ولا ټول مرض خکو الا موضع درهم د یوې روپۍ په اندازه تقریبا دومره یا د دې نه کم دا سکه روپۍ نه دغه عمره دومره ځای هغه په دې بدن کې د سپینکي او دغه برګي مرض نه پاتې او نور مرض یې ښه شو دا ولې وی وجد له والدة هو بها بر د ده یوه مور وه او دغه مور احترام به یې کوو د هغې قدر به یې کوو ګوره دا ژوندی و چې د نبی علیه السلام خبر لاړو یمن ته چې لاړو نو د ده مور وه خلکو ویل پیغمبر راغلی دی ده ته پوښ وکړو چې پیغمبر څه مسایل راوړي دي څه مسلې بیانوي وایي د الله بندګي کوئ او د مور و پلار احسان مور او پلار سره ښه کوئ بس وایي زما مور ده زه به د مور سره ښه کوم د پیغمبر خبره به زه عملي کړم بعض صحابه کرام رالل پیغمبر سره ملاقات وشو خو د ده د پیغمبر سره ملاقات د دې مور د وجې نه ونه شو د مور احترام یې کوو خو ګوره فضیلت ته وګوره چې پیغمبر فرمایي چې کله دا تاسو له راشي نو دغه سړي نه تاسو څه وکئ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل د دې سړي نه دعا واخلئ ولې د دې دعا قبوله ده د مور احترام کړی ګوره د پیغمبر ملاقات ته رانغې وجه څه وه وجه دا وه چې د مور خدمت ایثار کړی و بیا هم دومره لوی فضیلت ورته حاصل شو چې صحابه کرام او بیا د عمر بن الخطاب غوندې سړي هغه ته دعا غوښتله چې دا کله راغی او ورته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه ورغی بعض روایتو کې راځي فبکا عمر بن الخطاب ورته وجړلی او ورته ویل چې ستا باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې پیشنګویي کړې ده ما د پاره دعا وغواړه نو ما ته دعا وغواړه ته نو هغه ورله دعا وغوښتله نو د حدیث مطلب دا شو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې انسان دا بیماری نه چې ختمیږي دا د مور او پلار په احسان سره او دارنګه انسان دعا چې قبليږي مور او پلار سره ښه کوه چې ګناهونه څومره ډېر وکړي د دې حدیث مطلب دا نه چې انسان به ګناه کوي خو انسان دې ګناه ته کیږي
شیطان ورپسې دی، نفس ورپسې دی، خواهش ورپسې دی. خو چې ګناه درنه وشو مور او پلار سره احسان کوه، الله درته دا ګناه معاف کوي. یو صحیح حدیث کې راغلی دی، ادب مفرد کې دا روایت دی. عبدالله ابن عباس ته یو سړی راغی، وی ابن عباس زه لاړم ما په یوه ښځه باندې جرګه وکړله، هغه الفاظ همداسې دي چې زما خوښه وه، كنت احبها. نو هغه خلکو ما له هغه جنۍ په واده باندې رانه کړله، انکار یې وکړو. وی فغرت علیها فقتلتها، غیرت کې رالم او بس مړه مې کړه. زمونږ د پښتنو په اصطلاح بس ومیشته، مړه یې کړه. فهل لی من توبة، که زه اوس توبه وباسم توبه مې قبلیږي؟ عبدالله ابن عباس ته پوښتنه وکړه احی والداک، مور او پلار دې ژوندي دي؟ هغه وویل نه. وی مور دې ژوندی یا حیة امک؟ قال لا، مور مې نه ژوندی. بس هغه لاړ عبدالله ابن عباس او سړی هم داسې جدا شو. عطا ابن ابي رباح دا د عبدالله ابن عباس شاګرد و، دې ته بیا تپوس وکړو چې سړي داسې تپوس وکړو او تا چې دی جواب داسې ورکړو، د دې څه مطلب و؟ وی مطلب دا دی انی لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة. عبدالله ابن عباس چې حبر الامه د امت په دې علماو کې د تفسیر عالم او پیغمبر ورته دعا کړې و، داسې علم الله ورکړو. هغه وایي ما ته داسې یو عمل نه دی معلوم د مور او پلار سره د نیکۍ کولو نه علاوه چې هغه الله ته ډېر سړی ورنږدې کوي. که دا یې کړی الله ورته دا ګناه معاف کوله. نو زما عزتمندو د مور او پلار سره د احسان په وجه دا د انسان ګناهونه معاف کیږي، د آخرت پیټه د آخرت بوج دې کمیږي. په دنیا کې درله الله رب العالمین دغه نعمتونه درکوي چې دعا به دې قبلیږي، بیمارۍ به دې ختمیږي. څومره مشکلاتو کې ته عزیزانو دغه مشکلات چې دي که نه چې تا باندې قرضونه وي، تا باندې تکلیفات وي، ته هسې په ټینشنونو کې مبتلا یې، بس د مور او پلار سره احسان شروع کا، الله رب العالمین به هغه ستا ټول مشکلات هغه به حل کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې درې کسانو دوی روانو، بینما ثلاثه نفر، وای دوی روانو په لار باندې، نو څه چلو شو؟ اخذهم المطر، باران او سلی او غلی پر کته شو. دوی یو غار ته لاړل، په دې غر کې وو، فی غار فاووا الى غار فی جبل، په یو غر کې یو غار و، غار خو پیژنې که نه، دې ته وردن نشو. نو د غر د سر نه یو غټ کمر یوه غټه ګټه راوغورځېده، د دې غار په خوله کې پرېوته، ټول غار پې بند شو. دوی خو د باران نه تښتېدل، هلته په بل مصیبت کې اخته شو. خو دا نیکان خلکو په دې ټیم کې اوس څوک چغه خو نه اوري که نه چې د مشکل نه به څنګه خلاص شم. یو بل ته وویل انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله، راځئ اوس خو نور د بچاو لارې نشته، راځئ الله ته به دعا پیش کو او وسیله کې به ورته خپل اعمال پیش کو چې الله مونږ باندې دا مصیبت راغلی دی، زمونږ نور هیڅ نشته، که دا یو عمل تا چېرته زمونږ دپاره زمونږ نه د دا عمل په خپل دربار کې قبول کړی وي، الله د دې عمل په وجه باندې اوس دا مصیبت نه مونږه خلاص کا، آزادم کا، تکلیف کې اخته یو. درې کسانو دریوانو یو دعا کوله. یو کس پکې وویله اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران، ای الله زما دوه مور او پلار او بوډاګان سپینګیري وو، د ډېر عمر والاو. وامرأتي خزم ولي صبية او صبية صغار، زما ماشومان مو واړه واړه او زه شپونکې وم، ګډې بزې به مې ساتلې. خو چې کله زه به راغلم ما به اول چې پی راوله شلې د دې خپلو ګډو بزو نه، ما به مې مور او پلار هغوی به انتظار کو، ما به هغوی له اول ورکولې، بیا به مې خپلو بچو به مې ژړلې، هغوی ته به مې نه ورکول، ما چې اول مور او پلار دي. فسقیتهما قبل بنیه، یو ځل داسې وشو چې دا ګډې بزې مې ډېرې لرې بوتلې، زه لرې رالم، ناوخته رالم. نو چې رالم شپه وه، نو مور او پلار مې ویده شوي وو. فوجدتهما قد ناما، نو ما چې کله دا پی راوله شل، نو را مې وړل، دا شوده مې راوړل، نو ودرېدلم د دوی د دې سر خواته، دا دواړه وده، نو راپاسولی مې نشو چې خوب یې وران نشي. او هلته بچیان چې کومو
حدیث کې راځي یتضاغون عند قدمی زما په دې خپو کې ساز د سر غړېدل خوځېدل چې مونږ وګیو مونږ لا پی راکا وای ما ویل چې اول مور او پلار دي نو په دغه ټیم کې زه داسې ولاړم حتی طلع الفجر چې ملا اذان وکړ د سهار ټوله شپه ولاړم د مور او پلار ته نو په دغه ټیم کې ویلا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك اے الله تا پته چې دا عمل ما ستاسو لپاره کړو دا ټول شپه می شوګر کړه د مور او پلار د پاره دا خپل بچو دا می مخ کې نه کړل او دوی جړل راته نه الله کما دا عمل ستاسو لپاره کړو یو تا پته رب العالمین نو ففرج لنا منها فرجه اے الله زمونږ دا کمر او دا مصیبت لګلره کا نرى منها السماء دمر دالا رات کلاو شي چې سره د اسمان وینو ډیر تیار د رب العالمین وګوره دا عمل د الله د پاره حدیث کې راځي ففرج الله منها فرجه رب العالمین ورته لګلار کلاو کړلا دا ګټ او خوځیدو ساز لکه سوکي چې او خوځي دا د سره وجنه فرعو منها السماء د مور او پلار سره د احسان د وجنه په خلاف زمونږ استاد د وسنین او جوانانو چې مور او پلار ته اډو لفت نه ور کوي چې کله بچی راشي او مور راشي او پلار راشي پلار ته کنځلې ردې بدې پلار ته سپورې خبرې دا ټول مونږ او تاسو په دې کې عادت یو پلار ته وایي چې یاره بوډا سړی چېرته لاړ شه جومات ته لاړ شه دا خبرې ورته د دې وجې نه کوو چې عمل نیک اعمال وکړي دا ورته د دې وجې نه کوو پیغور ورته ورکوو چې ته اوس ما په دې کور کې څه کې او حالان کې عزیزانو الله رب العالمین قرآن کې څه وایي ډېر ښکلی آیات دی په سورة الاسراء ما چې اول ولوستو په دغه آیات کې الله رب العالمین فرمایي چې اما یبلغن عندک الکبر احدهما ای زما بندا کدا مور او پلار دی بوډاګان شي یا یو پکې بوډا شي نو فلا تقل لهما اف د اف قدر کلمه مرتموایا ای دومره معمولی کلمه موایا چې مور او پلار زړه په ازار شي چې ته صرف دومره وې چې اف دا مور او پلار مې سکی دا اف بم نه ځکه د دوی حقوق پیژنه ولا تنهرهما عمرت دا مور او پلار پخلور تر دې بد موایا نو سوایم وقل لهما قولا کریما د مور او پلار تخکل کل ویناګانی کوم هغه څنګه دي هغه د دعاګانی ورلواړه رسایت راځي چې واخفض لهما جناح الذل دا وګور ته دې ټکه چې سید درته ویلا زار قربان د مور او پلار توایا بابا جی او بایجان ورته او چې کله ورته واس کو پزان باندې بوج مګانا الله رب العالمین فرمای وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دعاء ور لواړه چې رب العالمین زما په دې مور او پلار باندې رحم وکي لکه څنګه په ما شموالي کې په ما باندې رحم کړي نو مور او پلار سره چې احسان کې نو به بدرته بند دروازې کولاوي وسنی دا اندوان چې اندوان کافر دی ورا دوی چې یو کار کوي کنه تاسو اسی کله چې چا د اندوانو سره دوستانه دوی اول چې کله ډیوټي لزی سار کې د مور خپل کولای ولی و شروعات د مور د خپونه کوي چې دا عمل د مور د خپونه شروع شي چې مور راته دعا وکوي دي اندوانه همغه تاسو مسلمانان د مور او پلار په حق کې څومره کمې زیاته کو زما عزت مندورونو او زما ورونو دا ګوره دا عمل دا پکاري یو کدي مور او پلار د تعذار وکړو نو یاد وساتئ ګوره چې بیا شپه ورځ بجاړي فریاد بکوي ګوره یو ورځ هم سم نشي دنیا کې هم او په آخرت کې هم آخري خبر هم دا بیانو په دې باندې بس کو صحیح حدیث دی بخاری شریف کې یو سړیو جوړې جنومو دا ډېر عابد سړیو په خپل عبادت خانه کې به بندګي د الله تعالی کوله یو ځل د په منځ باندې ولاړو مور ورته आवाज وکړو چې یا جوړېج بچوړیا انا امك كلمني زت आवाज کوم جواب راکا خو هغه جواب ورنکو د په منځ ولاړو چې یاره دا منځ سلام وګرځم کنه د مور له جواب ورکم بس خپل اجتهاد وکړو چې یاره بس دا منځ وس پکې شروع پر سلام چې د وګرځو بیا به جواب ورکم د بیا आवाज ورکو هغه بیا جواب ورنکو نو په دغه ټیم کې د مور خیره وکړه ګوري عزیزانو ګوره په منځ ولاړو
خدا منځ نفلي منځ ښه فرضي منځ نو چې کله په فرض باندې ولاړې فرضي عبادت به د مور خبره او د پلار خبره ته وایي چې دا پرېږده به نه پرېږدي قرآن کې الله فرمایي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما کدا مور او پلار د چیرته مندر ته بوزي چې بچي لاړ شه یا د پیر بابا یا د کاکا صاحب له بوزي چې لاړ شه تعویذونه کو سجده وکا نو فلا تطعهما به خبره نه مانی یا درته وای چې لاړ شه پلاني زیارت لا ورشه دا غینه بچي واړه نو فلا تطعهما به خبره نه مانی چې شرک ته رابلی او ګناه ته رابلی نو به خبره نه مانی یا درته وای چې ورشه بچي غلا وکاو د غلا پیسې راوړه بیا به خبره نه مانی یا درته وای چې قتل وکا نه چې د ګناه خبرې د تکول ما خبره بنه مانی او په فرضي عبادت د ویل چې دا فرضي عبادت مکه نو دا خبره به نه مانی دا په نفل منځ ولاړو په نفلي منځ چې ولاړو په اخراني رکعت کې مې فورا سلام بګرځي ها سلور رکعت ای بطور مثال یا دو رکعت یا 15 د شپې په تهجد ولاړې یا په وم رکعت یا په نهم رکعت ولاړې او مور د تعاوذ کو فورا بس مور تبلبیک نفلي منځ دی ځکه د مور او د پلار خبره منل دا فرض دی او دا نفلی منځ نفل دی نو چې د نفل او د فرض ټکراو راشي ترجیح چاله ورکې فرضي منځ له پوښي مسله باندې کنه نو دې سړی دی وزوی ته چې आवाज وکړ په نفلی منځ ولاړو بس هغه جواب ورنو کې استخیرای وکړه خیره کې دا ویلا چې اللهم ان هذا جوړه چې الله ته پته جوړه زما زوی زو ته आवाज کوم او دې جواب نه راکې اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات اے الله هغه پوری ممر کوا هغه پوری مرګ ولا مرا ولا چې دې بدنام شوی نه وي د بدکارو زنانو سره ډېر خطرناکه خیراله چې سره و شرمېږي بدنام شي د په عبادت خانه کې ناستو دلته اچانک داسې واقعه وشوه چې وزنانو په بني اسرائیل کې د دې ګرجې په خوا کې شپونکې او راعي هغه به دا ګړو بزې ساتلې دغه زنانه چې د شپونکي سره بدکاری وکړه زنا یې وکړله دا هغې نه چې دی یو ماشوم پیدا شو خلکو دا زنانه راونیوله چې دا بچی چېرته و بس دی عابد دی راهب دی مولا او دی شیخ او دی پیر ته ګوته ونیوله چې د سره زما بدکاری شوې ده او ماله دا بچی چې پیدا شوی ده د د وجې نه نو نور څه پروف او ثبوت خو نشته چې دا وسرت کی نو خلکو راولګېدل او د دا ګرجې مرانه کړله بعضو روایتو کې راځي چې د مخیم تور کو او په خر باندې سور کو او شرموي چې دا وګوره پلانې زانی د برنه आवाज وکړو چې نه داسې مه وایه چې دا زناکار دی ما بدکاري نه ده کړې داسې ووایي چې دا هغه سړی دی چې د مور خبرې نه ده منلې خلکو چې دا واورېده باچا هم واورېده ولې څه قیسه وه دا دغسې چلو ما د مور خبره نه منلې حالانکه ما دا کار نه دی کړی کړی تاسو دا ماشوم راولئ چې ماشوم یې راوستو د ماشوم په سر لاس کېښوده د میاشت به د ورځو به چې لاس مې کېښوده ورته ویله من ابوکه د الله په اذن ته خبرې شروع که چې ستا پلار څوک دی ماشوم ګویان شو هغه ماشومان چې هغې خبرې کړي او دا حدیث ګوره بخاري شریف کې دی یو پکې دا ماشوم و نو د ماشوم چې دی هغه خبرې شروع کړلې او وی ویله چې زما پلار هغه فلانې شپونکی دی واپس بیا خلک رال چې موږ به درله دا ګرجه د سرو زرو د سپینو زرو جوړه کړو او موږ نه غلطي شوې ده هغې ویل نه غلطي نه غلطي زما نه شوې وه چې د مور خبره مې نه ومنلې پوه شئ مطلب ما چې د مور او د پلار ازار م واخیستو ټول عمر به سروهلي دا به ګرځي انسانه یوه ورځ به دې نه صحیح کېږي شپه ورځ به درله هغه به در باندې تنګه وي په کاروبار کې به دې برکت نه وي بچي به دې نافرمانه راپورته کړي او چې څنګه دې وکړل دغه شان به در سره کېږي چې مور او پلار دې دغسې پرېښودل تم سبا د مور او پلار جوړېږي تا به هم دغه شانتې پرېږدي ځکه دا یو قاعده ده کما تدینو تدانو لکه څنګه چې د چا سره وکړل هغه شان به در سره کېږي نو زما عزتمند ورونو د مور او پلار هغه ډېر احترام پکار دی د مور او پلار سره ډېر احسان پکار دی د مور او پلار خبرې منل پکار دي مور او پلار ته دعا کول پکار دي که د مور او پلار زمونږ او ستاسو ژوندي وي خو دا یو نعمت وګڼئ چې مور او پلار خوشحاله کوئ مور او پلار مه ناراضه کوئ وقتا په وقتا د مور او د پلار تپوس کوئ او که مور او پلار وفات وي عزیزانو نو بیا به څه کوئ هغې دپاره یو څو خبرې د ټولو نه اول مور او پلار له دعا غواړئ حدیث کې راغلی اذا مات ابن آدم
کله چې انسان وفات شي داغه ټول اعمال هغه وتړلی شي. یو څو اعمال چې د مور او پلار پسې انسان پسې ورځي هغه یو څه شی دی. او ولد صالح يدعو له چې دا بچی پاتې و د خپل مور او پلار ته دعا کوي چې یا الله زما مور او پلار وبخا. بعض روایتو کې راځي چې په دې جنت کې د انسان دا درجه اوچته شي. دی وایي چې رب العالمین ان لهذا دا جنت کې راته اوچته درجه څنګه ملاو شو؟ نو رب العالمین د طرف ورته ویل شي باستغفار ولدک لک ستا زوی ستا د پاره ستا بچی ستا د پاره دعا وغوښتله. نو زما عزتمند بې وفایي نه ده پکاره د مور او پلار ته دعا غوښتله. دوی مور او پلار پسې صدقه کول. موږ څومره فضل خرچانې کوو په دې کورونو باندې ډیکوریشن او دا کوو هغه کوو صدقه ورپسې کوي. صدقه ګوره نه د پښتنو خیراتونه دا ټول بدعات دي دا قدر رواجونه دي. صرف نوم کولی چې پلار پسې مې خیرات وکړو میخه مې حلاله کړل او راشي زموږ خیرات له راشي. پټه صدقه ورکړه غریب له یو غریب کور ته ورشه د هغې څومره خرچه ده د میاشتې 40,000 روپۍ هغې له د 40,000 روپو د 10,000 روپو د 20,000 روپو خوراک سامان واخله او زړه کې دا راوله چې دا صدقه مې مور او پلار پسې هېڅوک مه خبروه. الله دې خبر کو بس خبره ختمه ده او الله په تا باندې خبر دی. په یو لاره جوړېږي په هغې کې برخه واله یو کوی جوړېږي په هغې کې برخه او حصه واخله اسپتال جوړېږي په هغې کې مور او پلار پسې صدقه وکړه. دې ته ویلی کېږي. یوه ښځه راغله زنانه وه نبی علیه السلام ته وفرمیل چې رب د الله پیغمبره ان امي ماتت زما مور وفات شوې ده. دا حدیث بخاري شریف کې دی. افاتصدق عنها زور بس صدقه وکم؟ قالت نعم. نبی علیہ السلام ویل قال نعم بالکل وکا. نو د مور او پلار پسې داسې صدقات کول عزیزانو دا چې دی هغه مور او پلار ته رسېږي. نو دعا شوله هغوی پسې صدقه خو د الله د رضا دپاره او پټه صدقه کوله او په صحیح ځای کې استعمالوه. بې انتظار د دې مه کوه چې خلک د صفت وکړي د ریاکار د ځان نه مه جوړوئ چې د ریا د وجې نه چې خلک زما تعریف وکړي دکلاوټ وکړي. نه د الله رب العالمین د پاره عمل کوه او مور او پلار سره د احسان دی هغه درته محتاج دي اوس په قبر کې پراته دي نو هغوی سره دا نیکي ده. دریم یو حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام فرمایي چې ان من ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه. د مور او پلار سره پس د مرګ نه دام نیکي ده چې د مور او پلار دوستان چې څومره دي د هغوی سره راشه درشه کوه چې دا زما د پلار دوست و دا زما د پلار ملګری و نن د دې سره زه د دې وجې نه وځم چې دا زما د پلار ملګری و. په دې هم تعالی الله پاک نیکي درکوي او په دې هم ستا مور او پلار ته خوشحالي میلاویږي ولو که مړه وي ځکه تا ته اجر میلاویږي. نو دا دی عزیزانو. بل اخري خبره هغه دا ده په خپله نیک اعمال کوه بد عمله د ځان نه مه جوړوه. ته چې څومره بد اعمال کوې د دې تپوسه مور او پلار نه کېږي چې دا تربیت دې څنګه کړی. کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. او چې نیک اعمال دې کول نو دا اجر ټول مور او پلار ته ځي. الولد من کسب ابيه پیغمبر فرمایي. نو زما عزتمند ورونو خلاصه د دې ټولو خبرو هغه دا شوه چې مور او پلار خوشحاله ساتل مور او پلار ته ټلیفون کول د مور او پلار احترام کول مور او پلار چاپی کول د دنیا په وجه باندې د دنیا د شهرت په وجه باندې چې زه د مشهور شمه او مور او پلار په شرمونو شرمېدا مه کوه. د دنیا د بچو په وجه باندې مور او پلار مه ناراضه کوه. د دنیا د پیسو په وجه مور او پلار مه ناراضه کوه. او دغه آخرت دا فکر او سوچ وکړه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو لا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د مور او پلار سره احسان کوونکي جوړ کړي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو نه نیک اعمال قبول کړي. وصلی الله تعالی علی